اسرائیل او ایران نن د جګړې په 11مه ورځ هم پر یو بل خپلو بریدونو ته دوام ورکړ. اسرائیل په تهران کې اهداف په نښه کړل او د ایراني توغندیو له کبله په اسرائیل کې د خطر زنګونه غږول شوي دي. اسرائیل وایي په تهران کې د عیون په زندان او یو شمېر نورو دولتي ادارو بریدونه کړي دي. د اسرائیل دفاع وزارت اعلان وکړ چې یو شمېر هغه ادارې په نښه کړي چې د دوی په وینا د خلکو په ځپلو کې لاس لري. له دغه وزارت څخه په خپره شوې اعلامیه کې دغه ادارې له پوځي او امنیتي اړخه ډېرې مهمې بلل شوي او وایي چې دغه بریدونه د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په لارښوونه شوي دي. په تهران باندې د اسرائیل ننني بریدونه د 11 ورځنۍ جګړې تر ټولو شدید بریدونه ګڼل شوي دي. دغه بریدونو د تلفاتو ریپورت نه دی ورکړل شوی. بلخو ایران هم نن په اسرائیل د توغندیو برید وکړ. نن سهار د خطر زنګ په ټول اسرائیل کې د 30 دقیقو لپاره غږول شوی او د اسرائیل اردو ویلي چې د ایران لخوا څو توغندي ورتوغول شوي دي. اسرائیلي رسنیو ویلي چې شاوخوا 15 توغندي ورتوغول شوي وو او ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې ځینې دغه توغندي په ځایونو لګېدلي دي. د اسرائیل اردو په خپل لومړنۍ اعلامیه کې وویل چې د پلټنې او ژغورنې ډلې د هیواد په څو ځایونو کې چې رپورټونه وایي توغندي پکې لګېدلي د عملیاتو په حال کې دي. وروسته د اسرائیل اردو د رسنیو لخوا د توغندیو اعلان شوی شمېر تصحیح کړ او ویل چې 4 توغندي توغول شوي وو چې د اکثرو مخه یې نیول شوې. د اسرائیلو د ژغورنې او عاجلو طبي خدماتو ادارې بیا ویلي چې چاته زیان نه دی اوښتی، خو د جلیل الیا سیمې په یو ځای کې د مرستندویانو د ټیم پلټنې روانې دي چې جزئیات به یې وروسته له رسنیو سره شریک شي.